تیر جمعه ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو خوږ صحابي د یو درویش او د ملنګ صحابي سلک شانتي حالات بیان کړیو. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې خپل نوم جندب ابن جناده و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی که زما په صحابو کې زما په امت کې څوک د عیسی علیه السلام په شان سیرت او صورت قتل غواړي نو هغه د ابو ذر غفاری ته وګوري. د هغه شکل صورت او د هغه سیرت هغه ټول د حضرت عیسی علیه السلام په شانو. څنګه چې عیسی علیه السلام یو درویش او ملنګ او د دنیا نه بیزاره انسانو، دقسې ابو ذر غفاریم د پیغمبر علیه السلام په امت او صحابو کې بیزاره د دنیا نه. څلک حالات ما بیان کړیو د هغه د اسلام واقعه او بیا د هغه د هجرت واقعه تیر جمعه باندې بیان شوی و. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ، غزوه بدر مو شو، غزوه احد مو شو، غزوه خندق مو شو، نو په 5م کال د هجرت یا د 6م کال هجرت چې شو نو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته راغی او هجرت یې وکړ. دغه زمانه داسې وه چې د تبوک تیاری شروع و. پیغمبر علیه السلام غزوه تبوک ته تیاری کول او روانېده. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ځان تیار ک او تبوک ته. د تبوک حالات چې بیان شي هغه داسې سخته ګرمي وه، ډېر ښه خلک هغه د هغه ګرمۍ د وجې نه غلې او فصلونه پاخو د هغې د وجې نه هغوی تیار نه شو. او دا درویش او ملنګ صفت سړی د ځان تیار که او جهاد ته او تبوک ته روان شو پیغمبر علیه السلام سره. الله داسې کول په لار کې د ده سورلي چې وه خرو یا اوښو یا هر څه چې خو هغه کمزورې و، تلې نه شو. صحابه ډېر تیز روان و او د ده سورلي کمزورې وه نو دې وروستو پاتې و. ډېر کوشش یې کو چې زه صحابو پسې ورورسم، پیغمبر علیه السلام پسې ورورسم، خو رسېدی نه شو. دغه سورلۍ علاج یې مو که په لاره د هغې چې څه ضرورتونه وو هغه هم پوره کړل چې دا تکړه شي، دا روانه شي، دا تیزه شي چې زه ورپسې ورورسم، خو ورونه رسېد. هغوی مخکې ته لاړل او دوی وروستو پاتې شو. اخره کې چې ورته پته ولګېده چې یاره دا ما سورلي بس نوره د تلو نه ده، نو پاتې کېدل خو شم نه اوس، نو هغه خپله کډه یې په سر کړه او هغه خپله سورلي یې د الله په رضا صدقه کړه. وې دا ما پرېښېده دلته د الله په نوم باندې. هغه یې پرېښوده او د کډه په سر کړه، غوټه یې په شا کړه او روان شو. د سفر چې څه توخه ورسره وه هغه یې ځان سره واخیست. یو ځای کې پیغمبر علیه السلام ناست صحابو سره، صحابه ورته وایي یا رسول الله فلان کې هم رانغی جهاد لا، فلان کې هم رانغی، فلان کې هم رانغی. یو صحابي آواز وکړ وی ابو ذر غفاري پاتې شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام په ټولو باندې خاموش و، خو چې د ابو ذر غفاري نوم یې واورېد پیغمبر علیه السلام ورته وی نه، ابو ذر غفاري مونږ د قحط په زمانه کې نیو پرېښې، اوس په هم څه پرېږدي ابه راځي. او چې لږ ساعت پس کېدل یو سړی لرې نه ښکاره شو، پیاده را روانو، غوټه یې په سر وه. صحابه وی چې څوک پی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وی زه ته د ایمان په رڼا باندې ویم دا به ابو ذر غفاري وي. لرې نه پیژنګلو یې نه کېده. چې رانږدې شو صحابه وپېژنده چې دا خو ابو ذر غفاري دی. پیغمبر علیه السلام مسکی شو. پیغمبر علیه السلام یو 4 خبرې وکړي د ابو ذر غفاري متعلق. یعیش وحیدا ویموت وحیدا
ويبعث وحیدا. ابو ذر غفاری دا کم سړی چې را روان دی دا ځان له به رواني دی به ژوندم ځان له تیری د ده د مرګ چې دی نو هغه به هم یوازې وي او دی به د قیامت په ورځ هم یوازې راپاسي. او چې رانږدې شو هغه ابوذر غفاري و. صحابه ډېر خوشحاله شو، پیغمبر علیه السلام هم ډېر خوشحاله شو. دې تبوک کې هغه شامل شوی و. بیا نورو غزاګانې وروستو چې څومره وې ټولو کې شامل شوی دی. ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه عمر الله ولا ډېر ورکړی و. دا په هغه صحابه کرامو کې دی چې په اول کې کوم مسلمانان شوي په مکه مکرمه کې دی هغه زمانه کې مسلمان شوي چې یو 4-5 مسلمان شوي دی هغه زمانه کې مسلمان شوي. بیا خپل غفار قبیله کې وو، بیا هجرت وکړ، پیغمبر علیه السلام وفات شو، دی حیاتو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانم تیر شو خلافت، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت هم تیر شو. خو په دې دواړو خلافتونو کې دی بالکل خاموش. یو خو د طبیعت داسې و چې بالکل ځان له د باندې سړی وي هغه ډېر سختي مزاج یې سختي، نو د مزاج ډېر سختو، چا سره به کېناسته پاسېدم ډېر نه. او چې پیغمبر علیه السلام وفات شو بس بیا خو بالکل ګوشه نشیني اختیار کړه. بعضې داسې صحابه کرامو چې هغه د پیغمبر علیه السلام وفات سره ډېر زیات خفه شو. هغوی چې به لیدل مصلی به خالي وه، منبر به خالي و، چې اقامت په وشو صحابه به د دروازې ته کتل چې پیغمبر علیه السلام به اوس د کوره روځي. دلته به اقامت شو پیغمبر علیه السلام به هغسې رونوته، صحابه بعضې بالکل خراب شو. هغې کې یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مو هغه دا حالات برداشت نه کړل چې مصلی به هم خالی لیده، منبر به هم خالی لیده، جومات به هم خالی لیده، د مدینې کوڅې هم د پیغمبر علیه السلام نه خالی وي. بس هغوی برداشت. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هم لاړه شام ته، دغه جدایي هغه نه شوه برداشت کولی. او یو دا صحابي ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دی ګوشه نشین شو، بالکل خاموش، نه چا سره خبرې اترې. خدا د 2 دورې تیر کړل، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت دی دلته تیر کړل. خو بس بیا ته برداشت ونه شو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت دور راغی، نو د هغه نه اجازه وغوښته، وی ما ته اجازه وکړه او زه ځم دمشق ته، شام ته ځم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی ډېره ښه ده ستا طبیعت دغه چې ته ځې نو موږ تا نه شو منې کولی. نو دی د هغه په اجازت باندې لاړه شام ته، دمشق ته لاړ. هلته ګورنر چې و نو هغه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خو ترقی یافته علاقه وه او صحابه فتوحات کړي و، هر څه ډېر شوي و، او د ده خو هغه ملنګي طبیعت و، هغه درویشانه انداز یې خپل. ده چې به چا سره پیسې لیدې ورته یې ویې دا څه کوې، دا ولې تاسو جمع کوئ، ښه جامې ته چا نه پیغمبر علیه السلام داسې جامې اچولي دي چې دا تاسو کومې اچولي، چې خوراکونه به ولید. پیغمبر علیه السلام خدا خوراک نو کړی، پیغمبر علیه السلام خو چې به یو ټیم وخوړه نو بل ټیم به ورته بیا نه میلاوېده. دا تاسو ولې شپه او ماښام سهار او ماښام خوراکونه کوئ؟ خلکو سره په جګړه. او بیا د قرآن مجید یو آیات د به دلیل کې پیش کو، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، چې څوک مال خزانه کوي جمع کوي او هغې نه زکات نه ورکوي. نو د آیات کې وروستو راغلی دي چې الله پاک په د قیامت په ورځ دا ورته د جهنم په اور سره کي او په دې به د دوی د اړخونه او مخونه او شاګانې داغلي کیږي. دا آیات په د دلیل کې پیش کو. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ به ورته وی ګوره دا خو د هغې خلکو د پاره دی چې څوک ته زکات نه ورکوي،
نو چې مونږ زکات ورکو او دا مال اوس الله د فتوحاتو سره راوسته دی نو مونږ څوک په دې باندې دا وغورځو او د دو مقه یو سخت طبیعت و د به وی نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به درې ورځې روټۍ نه خوړه او تاسو ځانونه خېټې په خوراکونو وشلولې دی په دې په جګړه داسې جامې خشته مزیدار دا خو پیغمبر علیه السلام نه وی اغوستی داسې کورونه خو ته پیغمبر علیه السلام نو جوړ کړي دا تاسو چې څنګه جوړوي هلته خلک ته تنګ راغلل د دلایلو نه د صحابي او مشر صحابي چا وسره جګړه هم نشوه کولی سختي هم وسره چا نشوه کولی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ گورنر او هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خط ولیکه وی مهرباني وکړه دا سړی مدینې ته واپس وغواړه بس هغه د هغه ځای نه خط راولېږه دته یې ووی چې زه امیر المؤمنین عثمان تا ته حکم کوم چې ته راشه مدینې منورې ته واپس بس او خو د پیغمبر نه اورېدلي وو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به فرمایل وي که تاسو باندې یو حبشي غلام هم امیر جوړ شي د هغه اطاعت په تاسو باندې فرض دی او لازم دی بس خو چې حکم یې واورېده سمدستي بسترې را په اوږه کړه او مدینې منورې ته واپس راغی حکم یې منه امیر المؤمنین هر څه چې دي خو حکم د مدینې منورې ته راغی نو مدینه منوره کې هم دقه حال و هلته خو هم ترقي شوې وه ډېره زیاته و خلک جون د خلکو بلشان شوي و د صحابو هغه زړې زمانې جون نو دلته به هم دقه جګړې وي نو بیا دی په خپله دلته مدینه منوره کې تنګ شو چې دا خلک ما سره بحث او مباحثې کوي نو حضرت عثمان رضی الله عنه نه اجازه غوښته وی که ستا اجازه تي نو زه به د مدینې منورې نه چېرته بل خوا لاړ شم زه شام تم نظم آبادې علاقې تم نظم یو خوشې علاقې ته به لاړ شم خو دې خلکو سره زما ژوند نه تېرېږي دا ما تنګی زه یو څه ویم او دوی بل څه وایي هغه ورته وایي زه ډېره ښه ده چې ستا کوم خوا ښه وي کوم خوا ځې وایي زه به ربضې ته لاړ شم ربضه یو علاقه ده خوشې ځنګل دی او خوشې علاقه ده وایي زه به هلته لاړ شم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په اجازت باندې دی ربضې ته لاړ ربضه کې اوسېده یو دی یو ورسره ښځه ده او یو ورسره لور ده بس نور هېڅوک ورسره نشته بعضې روایتو کې راغلي دي هلته هم څه بعضې خلک وو اوسېدل داسې خوا کې ورسره نو د هغوی دا خیال وجوړېده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را شړلی دی او هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مخالف نو د هغوی به رالل او دنه به یې تپوس ته حضرت عثمان را شړلی ده به ورته نه دا ته څه ګډې وړې وایې ولې ما به را شړي خو امیر المؤمنین دی او نه ما ته هغه ویلي دي چې ته لاړ شه زه په خپل طبیعت باندې ما ته اجازت غوښتې دی او زه راغلی زه هغه زه نیم را شړلی هلته هغوی تنګو را تنګو خو بس د ځان له یو ځای کې اوسېده او بس خلکو سره میل میلاپ نه و بس ځان ژوند یې تېرو کله چې د وفات وخت راغی بیمارو بس دا درې کسه دي ښځه ده او لور یې ده ورسره هغه زمانه کې چیلې او خر او یا اس او یا چې دی نو اوښه دا به هر چا سره و دا غریب سړي سره مو و دا دغې خلکو خو په دې باندې ژوند تېرو چې کله بیمار شو ښځه ورته په ژړا شو چې یا د خدای بنده تا خو موږ داسې ځنګل ته راوستي یو اوس دلته که راته ته وفات شي او حالت ته هم ښه نه دی وفات کېدو حالت ته دی نو زه به په تا څه کوم دلته خو څوک شته هم نه نو تا به لامبۍ څوک تا له به کفن څوک درکوي تا به جنازه څوک کوي تا به خښۍ څوک دلته موږ سره هېڅ څوک نشته نو خپلې ښځې ته یې خفه کېږم پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل ناستو صحابه ورسره ناستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابو په مجمع کې وفرمایل وی په دې مجمع کې یو کس دی هغه به ځان له ژوند تېروي
ځان له به مري او ځان له به وفات کیږي او ځان له به پاسی د قیامت په ورځ یوازې، او د هغه جنازه به یو جماعت د صحابه او د مسلمانانو کوي. نو زه سوچ کوم چې پیغمبر علیه السلام سره په مجلس کې کم صحابه ناستو هغه یوم نن نشته، یو زه پاتې. نو پیغمبر علیه السلام چې دغه خبره کړې وه چې ځان له ځای کې به مري او خو یو صحابو د مسلمانانو یو جماعت په دغه جنازه کوي، نو دا زما د پیغمبر په خولې باندې مکمل یقین دی. ما کذبت و ما کذبت، نه زه دروغ ویم او نه ما ته دروغ ویلی شوي دي. دا څه چې ما اورېدلي دا ریښه دي. زما جنازه ته بېغمه شه، دا به کیږي خامخه. او ته داسې چلو که ښځې ته یې وي دا لار ده، خیمه وه، خیمه یې لګولې وه، داسې لار شانتې وه، وی بس ته دقل ته وځه او داسې ګوره څوک به راشي. یو ورځ تېره شوه، ماښامه پورې غریبه ناسته وه، څوک رانلل. دی بیمار دی، بلکل مرض الوفات دی. په سبا باندې بیا ښځې ته وایي ته لاړه شه، ته هلته ودرېږه، او که څوک داسې تلل نو اشاره ورته وکړه، آواز ورته وکړه. دویمه ورځ هم تېره شوه، څوک رانلل. درېیمه ورځ باندې چې سهار و، ښځې ته یې ویې ته لاړه شه او هلته ودرېږه، او لور ته یې وی بچي دا چیلی ده، دا حلاله که چیلی دی، مېلمانه به راځي، نو خیال کوه چې هغه مېلمانه د نه بغیر روټۍ نه لاړ نشي. دا روټۍ به پې خورې نو بیا به هغه مېلمانه رخصتۍ. لور یې لګیا شوه، پخلی یې شروع کړ او ښځه یې لاړه بهر ودرېده، په د لار کې ولاړه ده. لرې نه دا هغه ورځې د حج ورځې بس په ختمې شوې وې. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو قافلې سره د مدینې منورې نه ته مکې مکرمې ته، مشهوره لار بله وه خو هغه لږه اوږده ده، او دا لار د ځنګل لار ده، خو دا ده چې دا نږدې وه. او ده ته حکم وشو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه، هغه حج له راغلی و، هغه په مکه مکرمه کې، نو هغه ورپسې اطلاع ولېږله وی ته اوس راورسه مکې مکرمې ته، اوس الله دې بندوبست کوي. بد د ځان سره څه کسان کړل او هغه اوږده لارې پرېښود او په دې لنډه په دې ځنګلو باندې را روان شو مکې مکرمې ته. دې ربضې ته راورسېد. دغلته چې لورې نه سړي ښکاره شو، نو دا ښځه ولاړه وه او خپل لوپټۍ د سر نه اکړه او دا لوپټۍ ورته داسې وخوځوله چې دې طرف ته راشي. نو هغوی پوه شو چې یاره دا ښځه څه حاجت دی، راځئ چې ورشو. عبدالله ابن مسعود ملګرو ته وی راځئ، راله. وی ابې څه دي؟ وی دلته د پیغمبر علیه الصلاة وسلام یو صحابي دی او بیمار دی او بس مرض الوفات دی، وفات کیږي، تاسو مهرباني وکړئ نو لږ د هغه ګور کفن پکار دی او جنازې پکار ده، نو تاسو راشي. هغوی ورته وی څوک دی؟ د پیغمبر علیه السلام صحابي وی ابو ذر غفاري. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په جړا شو، وی دا خو پیغمبر علیه السلام ویلي و چې دی به یوازې ژوند تېروي، یوازې به مري او د قیامت په ورځ به هم یوازې پاسي. راغی ابو ذر غفاری سره میلاو شو، د هغه بلکل اخري حالت و، وصیت یې ورته وکړ، وی ماله کفن راکې، خو ما سره د کفن کپړه نشته دلته. نو تاسو کې یو کس، هغه کس چې هغه حکومت او سرکاري نوکری نی کړي، د حکومت عهدیدار نی پاتې شوی، نو هغه د مال خپل جامې راکړي او هغې کې زما کفن. مرګرو داسې یو بل ته وکتل، وی څوک داسې شته چې د حکومت نوکر نی پاتې شوی، سرکاري نوکر نی پاتې شوی؟ په هغې کې یو انصاري
یو صحابي هغه بالکل ما نوکري نه ده کړې او ما د خپل احرامونه یې تړلي وی ما چې کوم احرام راغشتی دی نو دا ما له مور چې دی نو په ګوتو باندې جوړ کړی دی، دا ما خپل کور جوړ کړی دی، دا هم د سرکاري پیسو نه دی، نه د بازار اغشتی شوی دی، دا زما احرام چې دی نو دا به زه دله ورکم. نو هغه د احرام 2 څادرې هغه د ابوذر غفاري کفن کړ او بیا جنازه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وکړه او په حق خوش بیابان کې خخ. دوی روانېدل رخصتېدل لورې ورته آواز وکړ زه یم زما د پلار یو وصیت و چې دا بغیر روټۍ لاړ نشي، ما روټۍ تیاره کړې ده او روټۍ وله راوویسته هغه یې وخوړه، هغوی ته داسې لاړل او دوی بیا داسې راغلي بس یا بالته. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه او زندگی و عزتمندو، دا داسې جون دومره سخت جون، د غربت او د درویشۍ او د ملنګۍ جون، خو زړونه بادشاهانو. یو ځل میلمه راغی خادم ته وی په اوښانو کې چې کوم ښه اوښ دی او قیمتي اوښ دی د ټولو نه هغه شا به لاړ شه او هغه حلال که. هغه حلال که چې دی راغی اوښان یې نورو کتل، هغه یو کوم قیمتي اوښ چې و هغه ولاړو، نو خادم ته وی تا ته خو ما ویلو چې په اوښانو کې هغه کوم قیمتي اوښ دی هغه حلال که. نو هغه ورته وی حضرت دې باندې خو ته ګرځې را ګرځې سفرونه پکې نو ځکه مې دغه حلال نه. یا د خدای بنده دا خو ما د آخرت د سفر دپاره تیار کړی و، د دنیا بس سفري چې زه به په دې اوښ باندې ځم او په دې اوښ باندې ځم، دغه اوښ دا ما د آخرت د سفر دپاره تیار کړی، نو چې دا تا په میلمنو خوړلی وي زما به آخرت سفر ښه شوی وي. دا نه د زړه بادشاهانو غنیانو ژوند یې ملنګي او زړونه یې بادشاهانو. عزتمندو دا د پیغمبر علیه السلام د صحابو ژوند دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا زما صحابه دي، دا د ستورو په شان دي چې د دوی ژوند چام خپل که کومه طریقه د دې صحابو تاسو خپله کړه تاسو به فلاح او کامیابي بیا ومومئ. د دې صحابي یو 2 صفتونه ډېر بهترینه بله جمعه ما بیان کړي، یو خو ما نن بیان کو ګورئ چې دونه ملنګ او درویش دولت هغه نه دی، زکات او خیرات هغه نه دی چې تا سره دولت شته او ته ورکړي، نه چې تا سره نشته هغه خپله نوڼۍ چې یوه تا ته میلاویږي هغه چا سره نیمه کړي او هغه بل له ورکړي. دا د صحابو ژوند. مالدار خو کولی شي، مالدار خو زکات هم ورکولی شي او خیرات هم ورکولی شي او هر څه کولی شي، کمال دا دی چې تا سره نشته او ته د الله په لار کې ورکړي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او بل د دې صحابي کمال داو چې د خبرې پوخ کومه خبره به یې وکړه په هغې باندې به دومره کلک ولاړو که د هغه سر ته تېره جمعه ما دغه واقعه بیان کړې وه چې ځان یې مرګ ته ونیوه او بل سړي په قصاص کې دی چې دی نو ځان یې تیار کړ، خو واده یې ماته نه کړه، واده خلافي ونه کړه، نو د وعدې یې ډېر پاخو. دا صفتونه الله دې مونږ کې راولي او الله دې تاسو کې راولي. په دې زمانه کې یقیني دغه ژوند ډېر ګران دی، صرف قصې دي، قصې به بیانو او ژوند به تیرو، خو څه ناڅه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه د صحابو ژوند یاره که د کور له جومات نه بار نشو نو چې جومات کې خو د پیغمبر علیه السلام ژوند لږ خپل کو، دا مونځ خو د پیغمبر په طریقه باندې وکړو. پیغمبر علیه السلام څنګه مونځ کړی، مونږ له د مانځه چل راځي یاره هغسې مونځ مونږ وکړو. زما جامه، زما پیزار، زما ویښته، زما صورت، زما سیرت دا چې د پیغمبر او د صحابو په نقش قدم باندې شي او د هغوی په شان شي. الله دې توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پیغمبر علیه السلام سنت طریقې زموږ ژوند کې راولي، د هغوی په نقش قدم باندې روان کې. یا الله څونه مردگان د اهل اسلام شوي دي مغفرت یې نصیب کړي، بیمارانو ته شفا کامله ورکړي. حاضره جمع کې د چا څه شرعي حاجات دي ټول شرعي حاجات پوره وګرځي. زموږ خدای دنیا او آخرت ښه کړي، خدای زموږ په حال باندې رحم وکړي. صلی الله تعالی. سنت کوي خدای.